زه درته یو حقیقت وایم، هغه وخت چې ته د غریبۍ نه تیریږي، د سختو حالاتو نه تیریږي، د خلکو خبرې اوري، د خلکو پیغورونه اوري، د مور و پلار ارمانونه دي په زړه دي، د بچو ارمانونه دي مخې ته دي، خو بیا هم مخې ته نه ځي او نتیجه نه ویني. نو لږ فکر وکړه، دا ټول امتحانونه ستا په ژوند کې راځي. دا داسې نه ده چې الله تعالی ته هیر کړی، دا داسې نه ده چې ستا قسمت خراب دی. اصل خبره دا ده چې ته په غلط سوچ کې بند پاتې یې. قسمت مه ملامته کوه، ځان وګوره، خپل سوچ وګوره. پیسې په سوچ او فکر پیدا کیږي، نه په جړا، نه په شکایت او نه په بدقسمتۍ. ته ځان وګوره چې ولې په یو ځای ولاړ یې او ولې پرمختګ نه کوې. زه درته رښتیا وایم، د دې ټولو مجرم ستا منفي سوچ دی. هغه سوچ چې تا غلطو خلکو سره وخت تیر کړی، هغه سوچ چې ته بدو مجلسونو کې کېناستلی او چې ته ناامیدي کې، نو نن فیصله وکړه. هغه خلک پرېږده چې یوازې شکایت کوي، یوازې منفي خبرې کوي او د بل ناکامي غواړي. داسې خلکو سره کېنه چې لوی فکر لري، چې مثبت سوچ کوي، چې د حل خبرې کوي او پرمختګ لارې ښایي. موږ جامې بدلو، موبایل بدلو، کور بدلو، خار بدلو، خو خپل سوچ نه بدلو. تر هغه وخت سوچ نه بدلیږي تر څو پورې چې د خپل سوچ نه بدل کړي، ژوند نه بدلیږي. که ته مخې ته تلل غواړې، نو درې خبرې یاده وساته. اوله، په صحیح وخت کې صحیح فیصله. دویمه، صحیح لاره اختیارول. دریمه، خطر اخیستل یعنی ریسک اخیستل. هر وخت په غریبۍ کې مه کېنه. ځان ته دا مه وایه چې همداسې به پاتې شم. ځان مطمئن کا چې دا وخت به تیر شي. ستا د بچو ارمانونه، د مور پلار دعاګانې او د خپلوانو امیدونه ستا په انتظار دي. نن سبا عزت یوازې د پیسو سره تړلی دی او پیسې د سم سوچ نه پیدا کیږي. نبی علیه صلوات وسلام فرمایلی دي، انسان د خپل مجلس په اثر پیژندلی کیږي. نو وګوره د چا سره کینی. که ته د ناکامو خلکو سره یې، نو ناکامه به پاتې کیږي. که ته د مثبتو، هوښیارو او محنتي خلکو سره کینې، نو کامیابۍ ته نږدې یې. د خلکو نه نفرت مه کوه، چا سره کینه مه لره. ښه سوچ کوه، ښه فکر کوه او باور وساته. انشاءالله الله تعالی به ستا ژوند بدل کړي.